آیا غواړئ چې آی بغیر له انټرنیټ په خپل موبایل کې وکاروئ هغه هم بالکل فری. ګوګل اوس یو داسې آی ماډل راوستلی دی چې بغیر له انټرنیټ ستاسو په موبایل کې کار کوي او دا 100% وړیا دی. دا آی ماډل هم د نورو آی ماډلونو په څیر کولی شي چټ ورسره وکړي، پوښتنې دې ځواب کوي، پلان درته جوړوي، ستونزه دې حل کوي، عکس یا سکرین شاټ ورته اپلوډ کړه دغه په اړه معلومات درکوي یا هم مشکل درته حلوي. او تر ټولو غوره خبره خو دا چې وایس پیغامونه درته متن ته ژباړي او که په موبایل کې کومه ستونزه ولرئ ډایرکټ درته حل کوي یا د حل لاره درته پیدا کوي، یا په موبایل کې کوم اپشن وغواړي هغه هم درته اتومات پیدا کوي. نو راځئ چې تاسو ته وښیم چې دغه آی موډل موږ څنګه ډاونلوډ کولی شو، څنګه انسټال کولی شو او د استعمال مکمله طریقه درته ښیم. نو که تاسو آی زده کول غواړئ چینل سبسکرایب کړئ، زموږ پیج هم درسره فالو کړئ. راځئ چې دغه مکمله طریقه تاسو ته وښیم. کوم آی موډل چې تاسو ته ښیم دا د ګوګل د گیم آف وار آی موډل دی چې د جیمنای د کورنۍ له بنسټونو څخه الهام اخلي. او گیم آف وار د ګوګل د آی بنسټونو تر ټولو قوي موډل دی چې تاسو په موبایل کې بالکل وړیا کار کوي شي. تاسو بل شي په خپل موبایل کې ګوګل پلی سٹور یا هم اپ سٹور ته دا موډل خاص په موبایل کې کار کوي. هلته به سرچ کړئ ګوګل آی ایج ګیلری، کله چې دغه اپلیکیشن هلته پیدا کړئ غزنه به تاسو ډاونلوډ کړئ، انسټال به کړئ. کله چې په خپل موبایل کې انسټال کړئ تاسو په خپل موبایل کې دغه راخلاص کړئ. کله چې خلاص کړئ خپل موبایل کې به تاسو وای فای هم اف کړئ، ډاټا به هم اف کړئ. کله چې اف کړل اوس تاسو دا موډل په دغه موبایل کې بالکل وړیا کارولی شي. نو تاسو ته خاري موږ چې کوم موډل کارو په کارم دغه د گیم آف وار موډل ده. په دې کې چې موږ ته دوه موډلونه دلته لاندې ښکاري شي، یو E2B ده او بل A4B ده. دا هغه موډلونه دي چې دغه څخه تاسو په خپل موبایل کې کار اخیستلی شي. اوس څنګه موډلونه دي که تاسو موبایل نسبتا سلو یا کمزوره وي تاسو E2B استعمالولی شئ، که موبایل مو کم وي بیا دوهم موډل E4B تاسو کارولی شئ. نو دا څنګه موږ معلومولی شو؟ په دې کې چې تاسو د کوم فیچرز یا ځانګړتیا څخه کار اخلئ هغه کې به تاسو بیا دا ډاونلوډ کوئ. مثلا زه راځم AI چټ ته، کله چې AI چټ باندې کلیک واخلئ دلته مختلف موډلونه دي تاسو ډاونلوډ کوئ. په دې کې تر ټولو بهترین موډل چې هر یو موبایل کې تقریبا کار کوي یا هم E2B 2.5 GB ده. او لاندې که تاسو قوي موډل غواړئ 3.5 GB هم کارولی شئ او 4.9 GB تقریبا 5 GB دا بیا تر ټولو قوي موډل هم دی په هر ډول موبایل کې یا قوي موبایلونو کې کار کوي. دا ډیر زبردست دی، زه خپل دغه نه ګټه اخلم. نو راځئ چې تاسو ته سټیپ بای سټیپ وښیم په دې کې هر موډل څنګه موږ کارولی شو، کومه ګټه لري، کومې ځانګړتیاوې لري. دلته اوس درته په موبایل سکرین باندې ښایم. راځئ چې اوس په دغه اپلیکیشن کې د کار کولو کومه طریقه سټیپ بای سټیپ تاسو ته وښیم. په دغه اپلیکیشن کې چې دی وب فیچرز یا ځانګړتیاوې دي چې تاسو دغه نه استفاده کولی شئ. په دې کې تر ټولو اول چې کوم تاسو ته راځي AI چټ برخه ده، دغه هم AI چټ نورمال چټ برخه ده. تاسو نور AI موډلونو کې لیدل دلته تاسو یو موډل انتخاب کړئ کوم چې تاسو غواړئ ډاونلوډ کړئ هغه سره چټ کوئ. په دغه برخه کې ته نورمال چټ ورسره کولی شئ. مثلا ته لکه څنګه چې موږ چټ GPT جیمنای نور AI چټ بوټ سره چټ کول شو هغه طریقه دلته هم کولی شئ دې سره چټ وکړئ. نورمالي پوښتنه ورڅخه وکړئ درته پوښتنې ځواب درکوي. نو تاسو خپل ښکاري چې مخ خپل وای فای بند کړی دی ډاټا هم اف ده بیا هم ماته دا کار کوي. په دې کې اوس خبرې شته د چټ چې د لکس سلو لیکي لکه څنګه چې موږ ته چټ GPT یا جیمنای چټ لیکي دغه دغه چټ چې د لکس سلو دی، خو بیا هم تاسو ترې استفاده کولی شئ. په دغه طریقې سره تاسو دینه ګټه اخیستلی شئ، تاسو ته ډیر ښه ځوابونه هم درکولی شي. نو په دغه طریقه تاسو ترې دغه ځای کې پوښتنې کولی شئ. بله برخه چې د AI ایجنټ سکلز برخه ده، دلته به تاسو راشئ خپل یو دنه موډل په انتخاب کړئ، موډل کې چې تاسو ورسره چټ کوئ. دا برخه تر نورمال چټ یو څه غوره ده ځکه په دغه برخه کې تاسو کولی شئ د خپل د ایجنټ یا مرستیال په توګه تاسو ته کار اجرا کولی شئ، د درته اجرا کولی شئ. لکه ډول چې تاسو د یو کار لپاره ایجنټ ټاکئ یا مرستیال ټاکئ، کوم پلان غواړئ هغه درته جوړوي، همدارنګه معلومات درکوي، ځینې کارونه درته په منظم ډول ترسره کوي. یعنې ته ورته یو کار ورکوې یا دنده ورته سپارې هغه هڅه کوي چې هماغه کار په منظم ډول ترسره کړي. داسې لکه ته چې یو چاته کار په منظم ډول سپارې تر څو هغه تا ته ترسره کړي. نو دا برخه چې دا تر نورمال چټ څخه بیا یو څه غوره ده. فیچرز د اسک ایمیج برخه ده. دغه برخه کې تاسو نورمالي کولی شئ چې خپل عکسونه ورته اپلوډ کړئ. یعنې تاسو یو عکس په اړه معلومات غواړئ یا موبایل کې ستونزه لري سکرین شاټ ورته اپلوډ کړئ، بل څه په اړه تاسو کولی شئ ترې معلومات وغواړئ. مثلا سکرین شاټ اپلوډ کړه ورته دغه څه ستونزه ده دغه معلومات درکړئ. یو عکس اپلوډ کوي چې دا عکس کې څه شی دی هغه په اړه معلومات درکړئ، ټول درته معلومات درکولی شي. مثلا زه ورته وایم زما دغه آی ډي فیسبوک آی ډي څه ستونزه لري. نو تاسو ته ښکاري موږ ته شروع شو دی اوس وایي چې تاسو فیسبوک کې دغه مشکل دی دغه څه دي. خو یو خبره ده چې دلته پښتو متن چې د چپ خونه لیکل کېږي، چپ خونه چې کوم لیکل کېږي لږ داسې ګډوډ راځي. خو وروسته تاسو بیا کولی شئ هغه کافي کې یو تاسو راغلی خپل موبایل نوټ کې پیسټ کړئ یا هم یو چټ کې تاسو واتساپ کې بل ځای کې پیسټ کړئ، بیا هغه کې دغه چټ چې تاسو سمیږي. بله بهترینه برخه چې دا هغه د آډیو سکرایب برخه ده. کله چې تاسو دلته راغلی یو موډل باید تاسو انتخاب کله چې موډل انتخاب کړ نو کله چې تاسو دغه موډل د خلاص دلته په د پلس آیکن کلیک وکړئ تاسو ریکارډ هم خپل وایس ریکارډ هم کولی شئ، یو پخوانی فایل هم راخیستلی شئ. کله چې فایل راواخلئ دلته اپلوډ کړئ هماغه فایل به درته اتومات متن ته واړوي.
دلته خو په خنه سکرین ریکارډ ډاون کړی د سکرین ریکارډ لامل زه نشم کولای اوس دلته مستقیما وایس ریکارډ ورته کوم خو تاسو په دغه برخه بالکل ازمایل شي تاسو ته جواب درکولای شي بل برخه چې په دې کې راځي هغه د پرومپټ لیب برخه ده په دغه موډل کې تاسو کولای شئ یو موډل په تاسو انتخاب کړئ چې موډل انتخاب په دغه برخه کې ته پرومپټونه ازمایل شي پرومپټونو ترمنځ مقایسه کول شي مثلا تاسو را یو موضوع په اړه پرومپټ دی هغه ورکې نو دا درته یو ریزلټ درکوي بیا راشه بل پرومپټ واخله هغه ورکا دوهم پرومپټ چې وګورئ دین کې د شي غنه ښه نتیجه درکوي نو په دې دوه کې چې کوم پرومپټ ته خوښ وي آی لپاره نو ته کولای شي راتلونکي وختونو کې هغه پرومپټ ځان سره وسته او هغه چې د نور ځایونو کې به وکړو یعنی ته دوه یا څو مختلف ډول پرومپټونه مقایسه کول شي پرومپټ دا ډیره مهمه موضوع ده په ای آی کې دغه به موږ یو جدا کلاس اخلو چې پرومپټ څه ته وایي کیږي او څنګه موږ یو غوره پرومپټ لیکلای شو چې دا ټینی ګارډن په نوم ده دغه برخه کې تاسو راشي لاندې یو موډل انتخاب کړئ د یو کوچنی موډل ده کله چې د کوم موډل انتخاب کړه دا برخه چې د یو ډول د سیدي بازګرانو لپاره ده تاسو دغه برخه کې ترې پوښتنه کول شي دلته تاسو نوازم مقایسه محاسبه کوي یا ځینې پوښتنې درنه کوي یا ځینې کویز ډول شیان پکې راځي تاسو هغه معلومات ورکول شي کې ګټه ترخصل شي خو دومره زیات استعمال ونه بیا هم تاسو په ځینو خلکو کې ترې ګټه اخیستل شي بل مهمه برخه چې دغه د موبایل اکشن برخه د ورسته موډل موبایل اکشن برخه کې کله تاسو ورل په دې کې تاسو دلته موډل انتخاب دلته تاسو کولای شئ ټایپینګ هم ورته وسو ولیکئ یا هم دلته په ټاک برخه کې کولای شئ وسو ورته ولیکئ مثلا زه ورته وایم چې زما وای فای ته لاړ شم go to وای فای دا اوس مستقیما زه ګورم ماته په خپل موبایل کې وای فای اتومات را پیدا کړ دغه ځای نه زه په ان کولای هم شم و زه بل څه ورته وایم مثلا دلته نور شیان ورته خیم turn on flashlight مورته فلش لایټ ټرن ان کا نو ګورئ موږ ته چې د فلش لایټ اون کړل ته تاسو ته ښکاري اوس بیرته وایم چې باندې کا ټرن اف فلش لایټ دا ګورئ مستقیما زما موبایل فلش لایټ اف کړو په دغه طریقې سره تاسو خپل موبایل کې کوم ستونزه ولرئ یا مشکل ولرئ یا کوم اپشن پیدا کوئ دلته تاسو کولای شئ په دغه ځای کې ورته ټایپ هم کوي په لهجه کې په انګلیسي ورته ویل شي ورته نوم یې امر تخصیل شي هر څه تاسو معلومات درکول شي ډیر شیان پکې یعنی دغه برخه کې تاسو د موبایل د ستونزو بعض موضوعات په اړه ترې ګټه اخیستل شي نو دا د اپلیکیشن بعض استعمال طریقې تاسو په ځینو حالاتو کې ترې ګټه اخیستل شي کبه هم تاسو سره کوم ستونزې پوښتنه حتما مختکمنټ وکړئ نو بل مهمه خبر دا چې په اخر کې تاسو کوم هغه چې پښتو ژبه په بشپړ ډول تاسو ته کلین صفه پښتو نشي لیکلای لږ څه پکې ګډه وډه لیکل کیږي یا هم پښتو ژبه کې تشریحات ته لږ درکول شي خو په نور ژبه کې انګلیسي د نړۍ پر مختلفو ژبې چې کوم دي اردو انګلیسي عربي نور ژبې هغه پکې ډیر زبردست دي که تاسو په انګلیسي کې ډیر ښه ګټه ترې اخیستل شي نو بیا هم تاسو په ځینو حالاتو کې کچېرته انټرنیټ رسنۍ لري دغه ای آی موډل څخه ډیر ښه ګټه اخیستل شي نو نن ویډیو همدغه وه نو کچېرته تاسو ای آی څه کول غواړئ زموږ دغه پیج در سره فالو کړئ همدارنګه زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ موږ درته د ای آی عملي زده کړې ویډیوګانې هره ورځ اپلوډ کوو مننه ښه وختونه ولرئ